په ژوند کې دا 8 کارونه مه کوئ. ستاسو ژوند له ګواښ سره مخ کوي او د ژوند خوند مو بې خونده کوي. سلام او مینه مې قبوله کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو مخکې له دې چې مطلب درته وړاندې کړو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. اول، په خپل ځان شک کول. دوستانو په خپل ځان شک کول تاسو ته ډېرې ستونزې پیدا کولی شي او په ځان مو باور ختموي. په ځان شک کوونکی انسان هر وخت له ځان نه کرکه کوي او ځان ملامته ګڼي. نو د هر قسم شک کولو څخه باید ځان وساتل شي. دویم، منفي فکر کول. دوستانو د شک غوندې منفي فکر کول هم ستاسو ژوند ګواښي او تاسو ته ډېرې ستونزې پیدا کولی شي. مثال په تور که تاسو یو کار کوئ او هغې ته منفي سوچ وکړئ نو ممکن تاسو ناکام شئ، ځکه چې ستاسو سوچ د ناکامیو نو باید هر وخت مثبت سوچ وشي. مثبت سوچ والا خلک اکثر کامیابوي. دریم، د ناکامۍ ویره لرل. دوستانو هیڅ وخت د ناکامۍ ویره مه لرئ، ځکه د ناکامۍ نه پس ضرور کامیابي وي، خو د ناکامۍ نه پس ناکامي منل هم ستره ناکامي ده او که ناکامۍ ته تسلیم شوئ نو هیڅکله به په ژوند کې کامیاب نشئ. څلورم، په نورو خلکو تنقید کول. تنقید کوونکي خلک اکثر له نورو سوځي نو تنقید کوي. لکه مثال که یو سړی پیسې ولري نو دا وایي چې دا یې په حرامو لارو پیدا کړي دي یا دا او هغه. نو داسې خلک اکثر په ژوند کې څه ستره لاسته راوړنه نه لري، خو په نورو خلکو تنقید کول د دوی عادت وي. نو تنقید کولو نه باید هر وخت ځان وساتل شي. البته که تنقید د اصلاح لپاره وي نو بیا هیڅ خبره نه ده. پنځم، د خلکو منفي خبرې په خپل ذهن کې ساتل. دوستانو مشران متل کوي چې خبره او مشوره د هر چا اوره، خو کوه هغه څه چې څه دې خپل زړه غواړي. نو دا متل 100% صحیح دی. که تاسو یو چا سره مشوره کوئ او هغه درته منفي خبرې هم وکړي نو ضروري نه ده چې د هغه خبرې دې سمې وي. که تاسو ته داسې لګي چې تاسو ته منفي خبرې وکړي نو هغه وخت یې د ذهن نه وباسئ او سوچ پرې مه کوئ، ځکه دا ستاسو ذهن نور هم خرابوي. شپږم، کارونو ته نن او سبا کول او په همدې وجه هغه کارونه نه ترسره کول. دوستانو سست انسان همیشه ناکامه وي چې د نن کار سبا ته پرېږدي او د سبا کار بلې ورځې ته. نو باید هر کار په وخت وشي او په وخت کار کولو کې کامیابي ده. اووم، بریالیتوب ته اندېښنه کول. دوستانو که تاسو یو کار شروع کول غواړئ او دا اندېښنه یعنې ویره لرئ چې زه به کامیاب شم که نه، نو په دې سوچ تاسو خپل وخت خرابوئ. د دې په ځای باید د کار په اړه هر اړخیز معلومات وکړئ او سوچ وکړئ او زر تر زره د کولو یا نه کولو تصمیم ونیسئ. او که تاسو بیا هم همدا سوچ کوئ چې زه به کامیاب شم که نه، نو دا کار ستاسو په ذهن ډېر بد اثر پرې باسي او ممکن تاسو کامیاب هم نشئ. اتم، په خلکو مسخرې او ملنډې وهل. خلکو پسې مسخرې کول او په خلکو ټوقې کول تاسو د هغوی په نظر کې سپکوي، ځکه په یو شخصیت باندې ملنډې وهل د سپکو خلکو کار دی. نو دا کار ستاسو شخصیت ته هم زیان رسوي او بیا به هیڅوک ستاسو قدر نه کوي، بلکې تاسو ته به سپک ګوري، ځکه چې تاسو نورو خلکو باندې مسخرې کوئ او ملنډې وهئ. نو په خلکو د مسخرو او ملنډو څخه باید ځان وساتل شي. نو ستاسو شخصیت ته به خلک درناوی کوي او تاسو به په خلکو کې درنه یاستئ. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي نو ضروري درسره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې او همدغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.